غزني کې د احساس العلوم مدرسې او دارالایتام زده کوونکي وستایل شول. د افغانستان اسلامي امارت د ښاروالیو د انسجام عمومي رئیس له لوري د احساس العلوم مدرسې او دارالایتام زده کوونکي د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وستایل شول. په دغه مراسمو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو او د زده کوونکو کورنیو ګډون کړی و. مسؤلینو او دیني عالمانو د یتیمانو د حقونو په ارزښت خبرې وکړې او ویل چې یتیمان په ټولو حق لري او باید هیڅ راز همکاري او پالنه یې ونه سپموو. دارالایتام کې د ډیرو مظلومانو شهیدانو بچیان دي پر ټولو قسم د حق لري چې څوک 3 روپۍ لري 1 روپۍ باید پکې ورکړي، چې څوک هر څومره سرمایه لري یوه حصه په دې یتیمانو کې ورکړي، لکه پر ټولو یې حق باندې ده. ورته مهال د ښاروالیو د انسجام عمومي رئیس وویل چې اسلامي امارت نه یوازې د اسلامي امارت د شهیدانو یتیمانو ته پاملرنه کوي بلکې ټولو یتیمانو ته یې پوره پاملرنه کړې او کوي یې. په دې باور وکړه چې د مخالفینو اولاد هم دلته په موږ حق لري، یتیم ده، موږ دا پاک نه کوو چې دا د چا ده، دا د چا ده، دا د کومې علاقې ده، دا د کوم دلګۍ ده، دا نو دغه د تاسو معلومات وکړئ په دې دارالایتام کې چې کوم داخلي یتیم دا پوښتنه نه ورته کوي، راوړه کارت د تثبیت د یتیموالی وشي. د احساس العلوم مدرسه او دارالایتام د غزني ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې اوس مهال په یاد دارالایتام کې شاوخوا 100 تنه زده کوونکي تر 3 ټولګي پورې په زده کړو بوخت دي.